دا خلکې د شپې تراویح کولې پوه شولې تراویح نه وروره راوتي دي دغلته جرح کچې که تیاره راغلې ده په دې باندې بمبار کړی تقریبا 25 نفره وو او 10 نفره مړه شوي دي 4 زخمیان یې پوه شوې 10 نفره هغه شهیدان شول پوه شولې نو اوس راغلو مظاهره کو د دولت هغه کو چې وروره دا څه روان دی دا رقم حال په موږ باندې روان دی دا ټول وره ولس دا خو راته خلک دي دوی سره نه کومه سلا و نه کوم هغه بیلو کولنګو درګه د کار کو ور باندې بم واچو تیاری دا خلک دي دا رقم شهیدان کو پښتون هم نشته دغه بیګه الکان اوبو ته راتلل ته موږ چې شپې انجې لرو موږ د شپې انجې لرو 10 نفره 15 نفره انډیوالان کېږو انجې ته ځو دهقانان اوسو د ورځې روزه ده داسې نه چې راځي بس په دې پله باندې راتېرېږي انجې ته راځي او بس دا راغلي بمبارد کړي دي هغه ورځې د ما زمون د ما ورونه په کلي کې 14 نفره انجه کوله انته انجې د شپې مرته زنګ وکړو تیارې راغلل مالي ستاسې چې بمبارد هم نه کړي و موږ خپل دهقاني نشو کولی موږ روزه ونیسو زموږ یې په تعلیم باندې